د لښکرګاه ښار فاطمه بیات روغتون سره د درملو او طبي مصرفي موادو بشري مرسته ترسره شوله. د یادو مرستو موخه د روغتون د عاجلو روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو ظرفیت پیاوړي کول او اړمنو ناروغانو ته د درملنې د اړینو توکو د لاسرسي اسانتیا ده. د مرستې تمرکز په ځانګړي ډول د اسهالاتو د عاجلو پیښو او نورو روغتیايي اړتیاوو پر وړاندې د روغتون د چمتووالي او ځواب ویلو د ظرفیت پر پیاوړتیا دی. ورکول سوي درمل او طبي مصرفي مواد به د اړتیا وړ ناروغانو ته د درملنې پاملرنې په برخه کې په ځانګړي ډول د عاجلو روغتیايي پیښو پر مهال ترې استفاده کیږي. دغه مرسته به د روغتیايي خدمتونو د احتمالي کمښتونو اغیزه راکمه کړي، د اړینو درملو او طبي موادو د دوامداره لاسرسي ملاتړ به وکړي او روغتون ته به زمینه برابره کړي چې د اړتیا پر مهال ناروغانو ته په مناسب وخت کې اړین روغتیايي خدمات وړاندې کړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په هلمند ولایت کې د خلکو د روغتیايي او بشردوستانه ملاتړ په برخه کې د خپلو فعالیتونو د دوام په ترڅ کې دغه مرسته ترسره کړې چې موخه اړمنو خلکو ته د اړتیا پر مهال د خوندي، مناسب او پر وخت روغتیايي خدمتونو د لاسرسي ملاتړ دی.